د پنبې او نباتي غوړیو تصدۍ رئیس د دې رقابتي ازموینې څخه خوښي څرګنده کړه او په دولتي بنسټونو کې په کارپو کسان ګمارل مهم او اړین یاد کړل. نوموړي ټینګار وکړ چې د خدماتو ښه والي لپاره باید مسلکي کسان په کار وګمارل شي. تقریبا 58 نفر دي چې د 58 نفرو د جملې څخه 4 نفر د اوس تاسو وینئ چې د اصلاحات ادارې د محترم امیرات په همکارۍ باندې په شفاف ډول سره د هغوی امتحان اخیستل کیږي. په همدې حال کې د بلخ ولایت د اصلاحاتو اداري او ملکی خدماتو امیر ویل په پام کې لري چې له دې وروسته به دغه پروسه پیاوړې کړي او دولتي ادارو خالي بستونو ډکولو لپاره د کسانو ټاکل د آزاد رقابت له لارې به ترسره شي. انشالله که امتحانات به طور شفاف و به بسیار به اساس طریقه است انشالله هیچ مشکلی ندارن او کدام بستایی که برای ما آمده بودن ما به اعلان دادیم، بعد از اعلان باز شارلیست کردیم برایشان تسلیم کردیم، باز یا اطلاع دادن اون عالی آمدن انشالله به طریقه شفاف هستن، نه کدام واسطه هستن نه دیگه. د یادونې وړ ده په دې رقابتي ازموینې کې 170 کسانو برخه اخیستې وه چې یو کس به د 3 او 4 تنه به د 4 خالي بستونو لپاره جذب شي.